د بادشاه دا غلامان بیا څنګه ایسیږي بد ایسیږي که نه دا خو تنها ډوډۍ خواره دي هغه غلام بادشاه ته ډېر قدردان ده چې د بادشاه مراد پوره کوي هغه غلام چې دی خپل مراد له بادشاه نه پوره کوي رتبه نه لري نو بادشاه ورته ویلي چې تاسې ماته وایي چې دا غلام ولې په تا ډېر ګران ده دی د ما مراد پوره کوي او دا نور هغه خپل مراد په ما کې پوره کوي تاسې په دې خبره عمیق فکر وکړئ طالبانو پوه بس وئ الناس يعبدون الله والصوفيه يعبدون انفسهم کم رقم ته عبادت به کوي چې الله د تا په من کې کم مراد ده دغه معنا باندې چې الله ته تسلیم سي که نه طالبانو بیا کله چې پلار دې مړ سي مور دې مړه سي که نه بیا چې وایي انا لله و انا الیه راجعون چې په دغه مرتبه باندې الله ته تسلیم سي طالبانو ستړی تکلیف زندان هېڅ شی بیا درد نه درته راولي یې ځکه خو ته داسې فکر وکړې چې الله یې تا عبادت ته چې موږ نه څه غواړې بس موږ ته او دا چې زه تا نه څه غواړم بیا که در نه کړم بیا خو به دی کېږي کم یو طالبانو دا د تصوف یو وړه شعبه د تصوف ده رښتیا ووایه تا ته کله دا ویلې ده زه نه وایم طالبانو الصوفیه یعبدون انفسهم خپل غمونو نیولي که نه چې مازې الله نه شی راوباسي نه ته د الله مراد په ځان کې پوره کړه زه نه پوهېږم تاسې پوه شولئ که نه دا یوه او بل دا د طالبانو وایي یو محبوب معشوق و په دې معشوق باندې دا عاشق و دا دواړه راغلل دواړه عاشقان محبوب ته راغلل ده ورته ویلې طالبان د معشوق ورته ویلې ده ته یې مې ویلې وي چې غواړې ده ته یې مې ویلې چې غواړې ده ورته ویلې وایي معشوقه هېڅ شی نه غواړم بس دې ته مې پرېږده چې تا ته ټوله ورځ ګورم ده ته ویلې وایي ته څه شی غواړې وی زه دا غواړم چې ته ماته په هغه شي امر وکړې چې د تا مراد ده او زه یې درته پوره کړم نو اوس طالبانو ریښتونی عاشق کم یو ده دی څه ورته وایي بس ته مې دې ته پرېږده چې زه مازې تا ته ګورم نو دا معشوق دا عاشق څه کوي چې مازې راته ګوري ده ته یې ویلې وي ته څه شی غواړې وایي زه دا غواړم چې د تا کم مراد په ما کې ده کوم شی چې د تا مراد ده او د ما تر وسه کېږي هغه مراد له ما نه غوښتنه وکړه نو په معشوق کې به کم د معشوق ته به رښتونی عاشق کم یو ښکاره سي دا دویم دی خو مازې ورته ګوري دی دغه عاشق دی خپل مراد له ده نه حاصلوي دغه عاشق خپل مراد له ده نه حاصلوي اما دا معشوق چې د خپل مراد له خپل عاشق نه حاصلوي نو سړی خپل مراد له چا نه حاصلوي طالبانو که نه چې هغه دا سو نو خو هغه په سړي ګران یې نو طالبانو دا روح المانی وی رحمه الله چې دلته کومه خبر کړي چې د منازل السائرین د عالم نه نقل کوي دی وایي چې ان الشکر په الاصل کې اسم لمعرفة النعمات لانها سبیل الى معرفة المنعم دا بیا څلور درجې لري طالبانو الله پاک دا ارمان خو مو پوره کړي چې الله په افغاني ټولنه کې د دې کتاب دا طالبانو وي الشکر اسم لمعرفة النعمه لانها سبیل الى معرفة المنعم تا چې نعمت وپېژاندې بیا ته څوک پېژندلی سي ته که یو ورې په علمي طب کې په دې باندې بحث وکړې چې الله په ما باندې د ما په بدن کې کوم نعمت کړی ده تنا د زړه په اړه باندې چې دا وینه پمپوي 4 ساعته دا نعمت چې ته وپېژنې بیا ته الله هم پېژني اول په تا باندې واجب څوک نعمت پېژندل دي نعمت دې چې وپېژانده خپله شکر د منعم منځته راځي خبر پوهېږي او دا هغه کتاب د طالبانو چې د تصوف په هغه نادرو موضوعګانو باندې بحث کوي خو نه پوهېږم چې الله به مو دغه ارمان ولې موږ د دروغو مدعیان ناري وهو موږ صوفیان یو تزکیه د نفس کوو هغه کوو نو الله پاک یو له دغه کتابونو نه دې موږ مدرسو ته راوړي یا ربانیة لا رهبانیه یا طالبانو منازل السائرین او یا مکتوبات مجدد الفسانی چې په دې ته پته ولګېږي چې رښتیا علما د تزکیه د نفس کم علما دي او دا یو ډېر عمیق علم د طالبانو بیخي ډېر لوی عمق علم ده الله پاک دې موږ تاسې پې باندې پوه کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین متأهلین وي په شرعي نکاح متأهلین وګرځي څوک قرضداران وي الله قرضونه نه اخلاص څوک اولاد نه لري الله صالح اولاد ورکړي الله پاک د اسلامي مسلمانانو د حلال مال نصیب کړي اقتصادي مشکلات حل کړي الله پاک داسې معلمین پکې را پیدا کړي چې اسلامي امت بیدار کړي اسلامي امت راویښ کړي الله پاک موږ په قرآن باندې په ټولو علومو چې د بشریت ورته ضرورت ته موږ پې پوه کړي الله موږ ته مسابقه فی الخیر پکې نصیب کړي الله پاک دې موږ ټول شرعي حاجتونه پوره کړي دې موږ دیني مدرسه او ټولې دیني مدارس محفوظ وساتي اسلامي نظام ته نورم نوښت ورکړي الله پاک مترقي کړي دغه اسلامي نظامونه ټول اسلامي نړۍ ته بیا بوزي الله پاک بیا احیا وکړي الله پاک کوم خلک چې دینی مدارس او د موږ مدرسې یا نور دینی مدارس سره اعانت او نصرت کوي الله پاک ته نصرت وکړي ته حفاظت وکړي
الله پاک ټول شرعي حاجتونه مو پوره کړي. الله پاک موږ نه علما عاملین جوړ کړي، د موږ ذهنونو ته الله پاک علوم را بلوتوت کړي. الله پاک په علومو باندې مو د اسلام د دین خادمان وګرځوي. رب اغفر ورحم.